یو وخت یو کونډ سړی له خپلې لور سره په یوه ښایسته کور کې اوسېدی. د لور نوم یې سنډریلا و. پر ده خپله لور ډېره ګرانه وه، خو غوښتل یې دا د مور مینه هم ولري. نو ده له لیډي ټریمین سره واده وکړ. لیډي ټریمین دوی نورې لوڼې هم درلودې. له بده مرغه د سنډریلا پلار ډېر ژر مړ سو. دا پوه سوه چې میره یې له دې سره مینه نه کوي، ظالمه ده. څنګه چې کلونه تېرېدل، د سنډریلا میرې د دې دوی میریزې خویندې ډېرې مضرې اموخته کړې. انستیجیا او ډریزلا په یوه غټه او ښایسته خونه کې اوسېدلې او سنډریلا ته یې د کور پر سر یوه کوچنۍ خونه ورکړې وه. په سنډریلا خوارکۍ به یې ټول کالي پرېولل، ډوډۍ او دیګ به یې په پخول او کور به یې په زوره په پاکوه. سنډریلا بیا هم زړسواندې او ادبناکه وه. ټولو څارویو له دې سره مینه کوله. مرغانو به دې ته سندرې ویلې او موږکان به تل له دې سره وو. دې حتی کوچني کالي ورته جوړ کړي وو. یوه ورځ سهار سنډریلا په کړکۍ کې ولاړه وه. دې د یوې داسې ورځې هیله درلوده چې ښایسته کمیس واغوندي او په یوه ښایسته میلمستیا کې نڅا وکړي. سنډریلا له ځانه سره وویل یوه ورځ به زما هیلې پوره سي. د دې هېواد پاچا بیا غوښتل چې زوی یې ژر تر ژره واده وکړي، خو شهزاده غوښتل چې د خپلې خوښې نجلۍ پیدا کړي. پاچا یو فکر وکړ. د خپل وزیر ته وویل دوی به یوه لویه میلمستیا وکړي او د هغه ځای ټولې پیغلې به ورمیلمنې کړي. شاهي بلنې په هغه ورځ ولېږل سوې. انستیجیا او ډریزلا له خوشحالۍ ټوپونه وهل کله چې مور یې د میلمستیا خبر په زوره ولوست. سنډریلا پوښتنه وکړه چې آیا دا هم میلمستیا ته تلای سي؟ میرې یې ورته وویل ته کولی سي میلمستیا ته ولاړه سي، خو که خپل ټول کارونه وکړي او د اغوستلو یو ښه شی پیدا کړي. سنډریلا خپلې خونې ته په ځغاسته ولاړه او هلته یې د خپلې مور یو پخوانی کمیس پیدا کړ. دې له ځانه سره فکر وکړ چې کیدای سي دا کمیس لږ د پخواني موډ وي، خو سم به یې کړي. لومړی دې باید خپل ټول کارونه کړي وای. سنډریلا ژر ژر خپل کارونه وکړل، خو کله چې به دې یو کار پوره کړ بل به ورته ورکړل سو. کله چې سنډریلا خپلې خونې ته ولاړه 8 بجې وې. دا ډېره خوابدې او ستړې وه. د کمیس سمولو لپاره ورته هیڅ وخت نه و پاته. خو کله چې دا خپلې خونې ته ولاړه د دې حیوانانو ملګرو د دې کمیس ورسم کړی و. کمیس یې ډېر ښایسته و. سنډریلا له خپلو ملګرو مننه وکړه. دا په خپل ښایسته کمیس کې لاندې ولاړه، خو کله چې ډریزلا او انستیجیا دا ولیده د دوی کاست په وسو. دوی سنډریلا ته په غوسه سوې چې ولې دومره ښایسته ښکاري. د دې کالي یې ورڅیرې کړل. د دې میرې خپلو لوڼو ته وویل چې تر میلمستیا مخکې دې خپل زړونه نه شنه کوي. دوی له کوره ووتې او سنډریلا پر څیرو کالو کې یوازې پاته سوه. د دې زړه مات سو او باغچې ته په ژړا ولاړه. دا هلته ناسته وه چې ناببره یو غږ واورېد. دې ورته وکتل او یوه زړه ښځه یې ولیده. هغې ورته وویل چې د دې مرستې ته ورغلې ده. زړې ښځې ورته وویل چې لومړی یوه کډو ته اړتیا لري او بیا یو څو موږکان په کار دي. زړې ښځې د جادو لښته په هوا کې وڅرخوله. بیبري بابري بو.
Salagadoola, melchicaboola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, melchicaboola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Now Salagadoola means a menchicaboola-roo. But the thing in the bob that does the job is bibbidi bobbidi boo. کډو یې په بګۍ بدل کړ او له موږکانو یې سپین اسان جوړ کړل. زړې ښځې سندرلا ته وویل چې ژر د آس ګاډۍ ته وخیږي، خو سندرلا ورته وویل چې کمیس به یې څنګه کیږي. زړې ښځې ورته وویل چې ته دا کار هم ماته پرېږده او بیا یې وویل د سندرلا څیرې کمیس په ښایسته ماکسي کمیس بدل سو. د سیشې څخه جوړ سوي بوټونه یې لکه ستوري داسې ځلېدل. خو زړې ښځې سندرلا ته یو خبرداری ورکړ او هغه دا چې د شپې تر 12 بجو به بیرته خپل ځان کور ته رارسوي، ځکه هغه مهال د جادو تاثیر ختمیږي او د دې کالي او نور هر څه به داسې سي لکه مخکې چې وو.